السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو دوستانو کتونکو لیدونکو، نن در سره د جناب مناظر احناف الحاج فاتح آغا صاحب یو لنډ مختصر بیان در سره شریکوم د سیدانو د اهل بیت د عزت او د احترام متعلق. تاسې په غور سره په دې خوا کې دا ویډیو را سره وګورئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. الله تعالی موږ تاسو څخه به خوشحاله وي او نبي علیه السلام به موږ تاسو نه خوشحاله وي چې موږ تاسو د اهل بیت سعادت عزت او خیال وساتو. دا ویډیو را سره وګورئ، بیا به انشاءالله خبرې کوو. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر محبت وکړه، ته د الله حبیب علیه السلام د ذات په خاطر محبت وکړه، خپل عمل په خاطر نه. زموږ د خلکو ته اوس دا ستنې ورلګېدلې دي، خلک ورته وایي دا سید نه دی، دا خو هسې پلانکی دی، دا سید نه دی، دا پلانکی دی، دا ږیره خري، دا پلانکي. چې نفس مسلمان و سید و عزت در باندې واجب دی. ږیره یې ګناه ده، ږیره که ته خره یې ځوانه هم ګناه ده، چې سید خري هم ګناه ده. ږیره چې هر ځوان خروي په لو ګناه اخته یاست، غټه ګناه کوي، په لو ګناه عظیمه ګناه ده. 40 ساعته په ګناه باندې اخته یې ته چې ږیره خرئ، هغه دې غټه ګناه ده چې کوې، سید ته به ګناه ده چې کوې، مګر خو قدر و عزت به یې کوې. په ږیره باندې د سعادت څه نه دي وتلي، قدر یې واجب دی، عزت یې واجب دی. زموږ کتابونه وایي که سړي ویل زه سید یم، تا ته معلوم و چې سید نه دي ویله، بیا هم قدر کوې. دی ګناهګار دی، ګوري قوم بدلېدل د ایمان بدلېدل. که سړي خپل قوم بدلوي دا داسې دي لکه ایمان چې بدلوي. ګناهګار دی په لو ګناه باندې، مګر وایي ته به یې قدر و عزت کوې ځکه خو ځان یې د نبي علیه السلام په قوم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت علامې دي. د نبی علیه السلام میلاد جوړول، د نبی علیه السلام په نامه خیرات کول، دا محبت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت نه لري، ما او تا ضرورت لرو. ما او تا چې ذکر کو لا اله الا الله، کلمه وایي سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله، د الله پاکي بیانو. رب لا یزال پاکي ستا په خوله نشي بیانېدلی، ستا خولې ته الله تعالی ضرورت نه لري. حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د ټولې دنیا انسانان پر ناروا ولاړ شي، د الله تعالی په خدایي کې یوه ذره قدر پر کوم نه رسي. نو څه ګټه یې کړې ده، ما او تا ته ګټه. قدرمنو کتونکو، تاسې واورېدئ د جناب مناظر احناف شیخ عبدالخالق آغا صاحب بیان چې د اهل بیت و سعادات د احترام متعلق یې کوئ. نو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې پر دې خبرو عمل وکړو، د اهل بیت او د سعادات احترام او عزت وساتو، خیال یې وساتو، تر څو موږ تاسو څخه الله رسول او الله راضي شي. زموږ ستاسو غټ مقصد هم دغه دی.